السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې په هغه اپلیکیشن کې به تاسو خپل موبایل ته داسې کوډ ولګوئ چې بیا یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل کوډ خلاص کړي. دوستانو که تاسو خپل کوډ د هر چا له مخه خلاص کړئ نو هغه سړی به بیا نشي کولی چې ستاسو د موبایل کوډ بیرته خلاص کړي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ موږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ کوم پرمیشنات تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنات به تاسو الاو کړئ او د هغه رقم تاسو راسي په سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو په وال پیپر کې دلته تاسو وال پیپر ورکولی شئ. دلته کیمرا شوه، د هغه رقم شیر اپسو او مور اپسو نو تاسو به راسئ په وال پیپر باندې به کلیک وکړئ او دغه به دلته تاسو الاو کړئ. دوستانو دغه ټول وال پیپران دي. که تاسو غواړئ چې هر وال پیپر روښایاست او په هر وال پیپر باندې خپل کوډ ولګوئ صرف په تاسو دوستانو هغه وال پیپر کلیک کړئ. د هغه رقم به سیټ اپ باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو دلته تاسو 4 عدده کوډ روښایاست. زه ورته کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم دویم وار په دې باندې کلیک وکړم دریم څلورم نو ماته د دغه موبایل کوډ خلاصیږي. دا به تاسو نیکسټ کړئ او د هغه رقم به هغه تاسو یو وارې بیا وروښیاست. نو ګوره دوستانو هغه دلته یو وارې بیا ورښیم. نو کله چې هغه تاسو وروښیاست د هغه رقم تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو څخه 4 عدده پین کوډ غواړي. هغه 4 عدده پین کوډ به تاسو ورکړئ او دلته تاسو څخه یو سوال کوي چې واټ از یور فیوریټ نمبر یا د هغه رقم واټ از یور لکی نمبر. که تاسو هر څو لکی نمبر ولو یعنې تاسو به یو عدد وروښیاست او دغه به دلته به دغه تاسو سبمیټ کړئ. کله چې دغه تاسو سبمیټ کړئ د هغه رقم به دغه تاسو اپلای کړئ او دلته به تاسو دا یس کړئ. نو ګوره دوستانو هغه کوډ زما د موبایل په سکرین باندې ودرېدی. د هغه رقم زه بیرته راځم د خپل موبایل سکرین لاک کوم. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو بیرته خپل موبایل خلاص کړئ د هغه رقم مطلب د دی له تاسو څخه کوډ غواړي. یعنې تاسو هر ځای کلیک کړی ولو صرف په تاسو هغه کوډ وروښیاست. کله چې تاسو دوستانو هغه کوډ وروښیاست ستاسو موبایل به تاسو ته خلاص شي. بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل کوډ خلاص کړي چې دغه اوس د څنګه کوډ ورلګولی ولو. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که غواړئ چې دا رقم ته پټ کوډ خپل موبایل ته ولګوئ نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.